سلامونه او درنښت د جیم آنلاین زده کړې اکیډمۍ ډېرو درنو زده کوونکو هیله ده چې ټول په رک روغ یاست، د ژوند چارې به مو په خیر وي. ښه راغلاست درته وایو د مایکروسافټ ورډ د ټریننګ دې برخې ته. راځو مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزو. په دغه پروګرام کې موږ او تاسې په هوم، انسرټ، ډیزاین، پیج لیاوټ او ریفرنس او میلنګس په د ټیپس باندې موږ مکمل لیکچرې جوړې کړي دي. نن راځو ریویو ته چې په دې ریویو کې ځینې کمانډس دي چې پروفینګ د لینګویج دی، کمنټس دي، ټریکینګ، چینج، کمپایر او پروټیکټ. دا ګروپ اف کمانډس دی او د کې داخل کمانډس دي چې د هغه څخه موږ د کمانډونو څخه استفاده کوو. لومړی موږ او تاسې د سپیلنګ ان ګرامر دغه اپشن وایو چې د دې هغه دنده څه ده. که زه داسې ولیکم چې کیبورډ او دا غلطي ولیکم is the part of computer، زه داسې ولیکم چې کیبورډ is the part of computer، کیبورډ د کمپیوټر یوه برخه ده. د کیبورډ د لاندې موږ سره یو سره کرښه راغلې ده چې اټ مینس دا ورکوي چې دا معنا دا کیبورډ چې تا لیکلی د سپیل غلط دی. نو د دې سپیل د چیکینګ لپاره په د به کلیک وکړئ، رابه شئ سپیلنګ ګرامر ته او په دې کې تاسو ته 3 دانې درکړي دي. دا کیورډ دی، کیبورډس دی او کیبورډ دی. زه ورته وایم چینج یې کړه، مطلب دا در سره چینج کوي. که اګنور کوې پرېږده، که اګنور حال کې بیا درته نور همداسې کلیک کې بیا درته څه مشکل پکې نه جوړېږي. او که ایډ کوي ډکشنرۍ کې اضافه کوي. زه ورته یم چینج یې کړه. نو دا به تاسو سره څنګه شي سپیلنګ ان ګرامر چې کمپلیټ یو آر ګود ټو گو. نو دا تاسو سره څنګه شو چینج شو. دا اصل کې د دې کمانډ څنګه وه دنده وه. دوم دلته چې دی بل هغه ډیفاین دی چې ډیفاین کې تاسو سره څه ډکشنریز درکوي چې دنه ته استفاده کولی شي د آلریډي کله چې انټرنیټ فیسیلیټي ته ولرئ. راځو تیزرز ته. تیزرز کې د کیبورډ اړوند ځینې نور دلته ډکشنریانې درکوي، یعنې ورډس درکوي. دلته کیبورډ دی، دلته کنسول دی، کنټرول پینل دی، ډکشنري، یعنې دغه وداوټ د انټرنیټ فیسیلیټي نه که چیرې تاسو سره کمپیوټر کنیکټ نه وي هم دغه ځای نه تاسو ته درکوي. یعنې دا نه دې نه تاسې کولی شئ ټایم آوټ دی، وی آر ناٹ شوینګ ډیفینیشنز بیکاز یو آر آفلاین، یا فقط درته ورډس درکوي، نور پکې څه نشته دی. دې نه وروسته چې دی ورډ کاونټ دی. ورډ کاونټ اټ مینس دا څه ورکوي که چیرې تا سره ډېر زیات پاراګرافې وي او ته غواړې چې دا څونه پاراګرافې ما لیکلي دي او څو صفحې دي ما سره، څومره لغاتونه دي پکې، نو دا به تاسو کنټرول ای کوئ او دلته به راشئ ورډ کاونټ دی که راته درته وایي 2 صفحې دي، 428 ورډس دي، نو سپیسنګ سره 2146 کریکټرې دي موږ سره، کریکټرز ویت سپیس 2595 دي، سپیس سره پاراګرافې 10 پاراګرافې دي، 1 لینونه دي. دغه معلومات تاته څنګه کوي اصل کې ډېر درکوي. یعنې که چیرې وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنې په دې ترتیب تاسې پاراګرافې کې حسابوئ. نو په خالص ډول لنډ شکل باندې تاسې راشئ ورډ کاونټ ته او په دې کې تاسې دا پاراګراف ځان سره څنګه کوي ورډ در سره کاونټ کوي. نو دا د کمانډ دنده وه. بل دنده چې دغه ټرانسلیټ ده. ټرانسلیټ اټ مینس د یو ژبې څخه بل ژبې ته ته یو څه ترجمه کوي. فرض مثال دا په انګلیسي لیکلی دی، ته غواړې پښتو ژبې ته یې ترجمه کړي، نو ټرانسلیشن د ټرانسلیټر نه به ته استفاده کوي. یعنې زه په ده باندې کلیک کوم، ورته یم ډاکومنټس دا ته ماته څنګه که کومې ژبې نه ټرانسلیټ کوي، کومې ژبې ته ټرانسلیټ کوي، که انګلیسي نه پښتو ته کوي، عربي ته کوي، خو دا هله کېږي چې تا سره نیټ وصلي او لینګویج دې کې څنګه کېږي انتخابېږي. سو راځو د کومنټ برخې ته. فرض مثال زه ورته وایم چې ویډیو څه ته ویل کېږي، په دې ته یو کومنټ ورکړه، کومنټ ورکړه چې this is very important video for students. دا ما ورکړه، نو دا ما دلته یو کومنټ دی ته ورکړه. نو که چیرې دلته وګورئ کومنټ سیکشن موږ ته راغلی دی او دلته موږ سره ښکاري. نو که چیرې دلته تاسې راشئ، تاسې ته به ډایرکټ ان اټومیټیک ډول دلته راشي چې دلته وایي چې دا څه شی دی، کلیک ټو سی کومنټ دس از ویری امپورټنټ ویډیو فار سټوډنټس. نو دې ځای کې تاسې کومنټ ورکړی دی او هلته یې درته څنګه کوي شو کوي. زه ورته یم دلته سټایل، دلته بل کومنټ ورکوم ګډ. فرض مثال یو زه بل څه
هیلو ورکوم یا ورکوم فاین. نو وګورئ دلته ما سره زه ورته یم ما ته کومنټس ډیلیټ کړه دې ځینه تاسې کولی شئ ډیلیټ آل کومنټس کوئ که دلته راشئ ورته ډیلیټ کړه آلریډي همدا کومنټ درته څنګه کوي ډیلیټ یې. نو که زه ورته یم نیکسټ کومنټ کوم دی دا دی ما سره بل نیکسټ کومنټ کوم دی موږ سره نیکسټ کومنټ دا دی تیر کومنټ راته وښیه هغه دا دی شو کومنټس را سره شو کا. نو دلته به د لاین په شکل تاسې سره دا کومنټ څنګه شي په دې پین برخه کې شو شي. دلته تاسې وګورئ دغه کومنټ څنګه کې شو کېږي. زه ورته یم کومنټس ما سره څنګه کا ډیلیټ کا. نو ډیلیټ په شي کوه ما سره کومنټس دا د کومنټس دنده ده یا نظر ورکول. اوس راځو بلې برخې ته هغه ټریک چینجز دي. ټریک چینجز دا د څه لپاره استفاده کیږي. فرض مثال ته دغه لیکل کړي دي غواړي په دې کې څوک تغییر رانولي او یا که ستا ډاکومنټس کې څوک تغییر راولي چې ته پوه شې چې په دغه ځای کې تغییر راغلی دی. نو زه دلته کلیک کوم ورته یم ټریک چینج دا څنګه که ما سره آن یې که را سره. نو که زه دلته نور لیکل کوم دلته زه لیکل کوم نو ما سره به دا ټریک چینج کې څنګه کیږي شاملیږي. دا وګورئ دا برخه ما سره څنګه ده ټریک چینج شوه. زه راځم دلته او دا ورته زه بولډ کوم نو دا به موږ سره څه شي ټریک چینج کې راشي. ګورئ دلته وګورئ وایي دا درته څه وایي وایي a few seconds ago دا څنګه شوی دی بولډ شوی دی څنګه شوی دی بولډ شوی دی څو دقیقې مخکې دا څنګه شوی بولډ شوی. زه ورته وایم چې دی دا کنټرول آی سره ایټالیک کا نو دلته ټریک چینج تا ته چینج ښایي چې a few seconds ago دا فونټ چې دی ایټالیک شوی دی. که زه ورته وایم چې دې ته انډرلاین ورکړه نو دلته به درته وایي چې a few second ago انډرلاین شوی دی. یعنې که چیرې هر څوک ستا په متن کې څه تغییر و تبدیل راوړي نو زه دا ورته لږ غټوم دا ټکس یا وړوکی کوم نو هلته به ورته ولیکي چې a few second ago دغه ټکس څنګه شوی دی وړوکی شوی دی. که زه ورته دا دلته راشم او دلته دا رنګ زه بدل کړم نو دلته به کومنټ ورکړي چې a few second ago دا څنګه شوی دی دلته رنګ بدل شوی دی. یعنې ستاسې په ډاکومنټس کې چې هر څوک چینج راولي هغه به دلته څنګه کیږي تاسې ته شو کوي. یعنې تاسې کولی شئ هغه وګورئ چې دا دې کې دا تغییر راغلی دی دې کې دا تغییر راغلی او په دغه شکل باندې راغلی دی. نو دا د ټریک چینج اصل کې څنګه وه دنده ده چې دغه ټریک چینج داسې دنده لري. ټریک چینج نه وروسته لاک ټریکینګ هم تاسې کولی شئ چې تاسې ورته یو پاسورډ ورکړئ. زه ورته پاسورډ ورکوم اوکې کوم نو هغه نه وروسته بیا ټریک چینج کې تاسې سره څوک څنګه کولی شي هغه تغییر مغیر بیا تاسې سره څنګه کولی شي نشي راوستلی. هغه ریسټریک ایډیټینګ نه بیا کیږي بیا دې ځینه سټاپ پروټیکټینګ دا ګوره دې ځینه تاسې کولی شي دا بیرته سټاپ هم کوئ. ریسټریک ایډیټینګ کې هم کیږي کله چې دې ځینه تاسې بیرته څنګه کړه لاک ټریک چینج لرې کړه او ووهئ اوکې کوئ نو دا وګورئ دې ځینه راشئ بیا او دې ځای کې ګورئ فارمیټینګ که چیرې دلته تاسې وکړئ ریسټریکټ پرمیشن باندې وکلیک وکړئ نو له دې ځای نه هم تاسې کولی شئ یا دلته راشئ سټارټ انفورسینګ پروټیکشن ته او دلته بیا کوډ ورکئ نو دې ځای نه هم تاسې کولی شئ دا څنګه کوئ ځان سره لاک کوئ. نو زه ورته وایم چې دا ما سره څنګه که سمپل مارکاپ یې که دې ځای کې ما ته یوازې شو شي. که ورته ووایه چې آل مارکاپ یې که نو هلته به در سره ټول شو کېږي. که زه ورته ووایم چې نو مارکاپ چې بیخي ما سره ښکاره نه شي او که ورته ووایم چې اوریجنل فایل یې راته وښایه نو دا اوریجنل فایل موږ ته څنګه کوي شو کېږي. که زه ورته وایم سمپل مارکاپ یې که نو هغه به تا سره څنګه کېږي شو کېږي. کومنټس یوازې درته شو کړي کومنټس دې نه شو کوي. زه ورته وایم انزرشن دې لرې نه شو کوي فارمیټینګ یې نه شو کوي. نو دا وګورئ تاسې دلته راشئ دا ځان سره آل مارکاپ کوئ دې ځای نه راشئ ورته انزرشن شو که را سره در سره به شو شي. که ورته وایي چې فارمیټینګ شو که را سره هغلته به فارمیټینګ در سره څنګه شي شو شي. بالونس چې دی دا شو ریویژن ان بالونس کا په بالون شکل دغلته درته راښایي. که زه ورته ووایم چې دا څنګه کا بالونس چې دی دا آل لاین په شکل یې کا نو دلته به تا سره دا د لاین په شکل باندې راشي. او که چیرې ورته ووایم چې دا بالون څنګه کا دا اونلی کومنټس ان فارمیټینګ کا په بالون کې نو دلته به تا سره څنګه شي دا داسې شو شي. د نه وروسته چې دی هغه سپیسیفیک پیپل دی چې ټولو لپاره ښکاره شي بالکل ټولو لپاره د ښکاره شي. هالایټ اپډیټ کوي یا که نه اپډیټ کوي دلته ریویوینګ پین دی چې دغلته یوه برخه ده هغه تا ته څنګه کوي درته شو کوي.
دلته چې اوس غواړو موږ دا اکسپټ کړو یا دغه چینج چې د هلک پکې راوستی دی دا تاسې کولی شئ چې ریجیکټ کړئ یا اکسپټ کړئ نو تاسې دلته اکسپټ هم کولی شئ چې وکړئ او ریجیکټ هم کولی شئ چې وکړئ زه ورته یم اکسپټ یې که ان موو ټو نیکسټ دغه یې اکسپټ که را سره بل ته ولاړه ورته یم بل هم اکسپټ که دا هم را سره اکسپټ که مطلب صحیح دی بل ورته یم دا هم صحیح دی یعنې ده نه هغه ریجیکشن څنګه کېږي لرې کېږي زه ورته یم دا ما سره څنګه که accept this change کر accept all change دی وګه accept all change and stop tracking دی زه ورته یم ریجیکټ یې که را سره هغه به څنګه شي ریجیکټ شي ورته یم ریجیکټ بل را سره ریجیکټ که هغه نه به هغه چینج څنګه شي لرې شي په ترتیب سره هغه یو نه چینج څنګه کېږي لرې کېږي ګورئ پام دی مخکې موږ چینج ورکړی هغه چینج څنګه شو هغه چینج یو موږ سره څنګه کوي لرې کوي یا پریویس درته ښایي نیکسټ درته ښایي نو په دې شکل کولی شئ تاسې دا شو کوئ ځان سره زه ورته وایم ما ته دا ټول څنګه که ریجیکټ یې که او ریجیکټ آل چینج ان سټاپ ټریکینګ نو هغه ټول به تاسې سره څنګه شي ختم شي دا د کمانډ دنده وه بل چې دی کمپایر ته راځو چې واټ از د ډفرنس بټوین بوت فایلز یا د دوه فایلونو ترمنځ توپیر څنګه نو تاسې کولی شئ کمپیریزن یې د دې ځای نه وکړئ فرض مثال زه وایم لیکمه چې داسې یو څه تاسې ولیکئ چې مایکروسافټ ورډ 2014 دا یو فایل کې تاسې او راشئ ځان سره څنګه کوئ دا ځان سره ثبت کوئ زه دا ثبت کوم دلته او بیا ډیسکټاپ باندې کوم مایکروسافټ ورډ 2014 او زه یو بل فایل راخلم مایکروسافټ ورډ 2014 ورژن یا دا ما ولیکلو او زه ورته یم دا هم را سره سیباز کا او په کوم ځای کې دا هم را سره په ډیسکټاپ باندې څنګه کا سیب کا دلته به ورته یو ویو ورکو چې دا څنګه شي ورکو سو د دواړو ترمنځ د تاسې غواړئ ډیفرنس معلوم کړئ دا به تاسې ځان سره راشئ اوپن کړئ بلینک ډاکومنټ ته به راشئ هغه نه وروسته به تاسې راشئ ریویو ته په ریویو کې به تاسې شی واخلئ کمپایر ته راشئ او کمپایر یې کړئ در سره اول ډاکومنټ هم را واخلئ دې ځای نه ته چې اول ډاکومنټس چې کوم ځای کې دی زه ورته یم اول ډاکومنټس ما سره په ډیسکټاپ باندې پروت دی نوم یې چې دی هغه مایکروسافټ ورډ 2014 دی دوم ډاکومنټ به هم تاسې را واخلئ مایکروسافټ ورډ 2014 بي او دا به تاسې څنګه کوئ اوکې که مخکې وروسته شوي کولی شي تاسې بیا سره چینج کړئ دا دلته راځي هغه دلته راځي مشکل نشته اوکې که یا نو هغه دواړو ترمنځ هغه ډیفرنس چې دی هغه به تاسې تر څنګه کړي شو کړي چې مایکروسافټ دلته چې دی شته دی او هلته هم شته دی ورډ 2014 ورژن ورډ 2014 نو په دې شکل د یعنې که چیرې تاسې وګورئ هغه اسایمنټ چې کله چې کېږي نو هغه داسې چې کېږي چې د دې او د دې اسایمنټ ترمنځ فرق شته دی چې دا جعلي پلیجریزم یې پکې عملي کړی نه دی عملي کړی د نورو خلکو یې کاپي کړی که نه دی کاپي کړی نو هغه ټول ټریکس له دې ځای څخه څنګه کولی شئ تاسې کولی شئ نو دا د دې کمانډ زنده وه چې کمپایر بوت کمباین کوئ که چیرې تاسې دوه فایلونه هغه هم دې کې کولی شئ تاسې بلاک آترز دی او ریسټریک ایډیټینګ خو دا تیار مخکې آلریډي موږ دلته وویلې چې دلته راځو چینج ته راځو لاک ټریکینګ ته راځو نو دې ځای نه هم هغه کېږي او هغه دې ځای نه هم کېږي چې لیمټ فارمټ ووهئ یس پروټیکشن ووهئ دې ځای نه هم کولی شئ دې ځای نه هم څنګه کولی شئ تاسې واخلئ نو دا موږ سره د ریویو ریبن یا د ریویو ټیب کمانډونه انشاءالله راتلونکي لیکچر به زموږ په ریویو کې هغه څخه وروسته به زموږ د مایکروسافټ ورډ ټریننګ پای ته رسیږي له خیره پسې به مایکروسافټ ایکسل پیل کوو او ایکسل نه وروسته بیا پاور پوینټ په ترتیب سره د مایکروسافټ افیس دا ټولګی به څنګه کوو پای ته رسوو نو که بیا هم څه هر مشکل پوښتنه پیشنهاد وړاندیز غوښتنه مو درلودله کومنټ کې ولیکئ در سره انشاءالله موږ یې درته حلو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مل شه